د کرکټ مرکزی لوبغالي عیدګاه کې د لوی اختر لمونځ ادا کړل شو. د یاد عیدګاه امام ټول مسلمانانو مجاهدینو او عامو وګړو ته د نیکمرغه لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې ټول مسلمانانو ته اړینه ده چې د زړه له اخلاصه شکر ادا کړي چې الله تعالی په اسلامي نظام نازولی دي او د ورورولۍ په فضا کې ټول په اتفاق او اتحاد سره ژوند کوي. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د نیکمرغه لوی اختر د مبارکۍ پیغام ګډونوالو ته په تفصیل سره ولوست. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د هغه یتیمانو، کونډو او بورو میندو قدرداني او لاسنیوي وکړو چې هغوی خپل د زړه ټوټې د اسلامي نظام د بقا او ساتلو لپاره قرباني کړي دي. او اوس چې کوم اسلامي نظام او په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت راغلی، دا هم د هغوی د شهیدانو د قربانیو او وینو ثمره ده. دا نظام د ډیرو شهیدانو د وینو په قیمت د مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو په خورا سترو ستړیاو او قربانیو لاس ته راغلی. راځي چې د ساتنې لپاره هم ټول په اتفاق او اخلاص ودرېږو. لکه ورونه یو او بل ترڅنګ پاتې شو، د دشمنانو ټولې دسیسې شنډې کړو، د امنیت، سوکالۍ، آبادۍ او د حکیم شرعي نظام قدر وکړو او د لا پیاوړتیا دپاره لاس په کار شو. د یاد عیدګاه ګډونوالو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د امن په فضا کې د اختر د لمانځه ادا کولو لپاره هڅې کړي. دوی ولسي وګړو ته په خطاب کې وویل چې اختر یوازې په جامو اغوستلو تیر نه کړي، بلکې په ناروغانو، مشرانو او یتیمانو پوښتنه وکړي او په حال یې ځان خبر کړي. الحمدلله ښه امنیت و، بیخي ښه امن و د مجاهدینو د خوا، او الحمدلله ولس هم ښه د مراعات ورسره د کړی و، نظم مثال په تور سره ډیر سم و. د یادونې وړ ده چې ولسونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پوره امن، ورورولۍ او خوشحالۍ په فضا کې د اختر مراسم او خوشحالي لمانځي.